د سرکاري آټه چې کوم ځای کې وي تقریبا دا چې مونږ نو سیاسي بنیادونو باندې تقسیمي مونږ پرې خلکو له ورکو مونږ دوی نه په پیسوالو پرې ورکو نو هغه شانتې مونږ ته دوی ریسپانس نه دی ایم پی ایس اف سره زموږ ملګرو رابطه کړې د هغه هم وایي چې 50 بوجې به درکړو 50 بوجې اوسه پورې راکړي نه دي وخت کې 54 کمیټې داسې دي د ویلیج کونسل په سطح باندې او د کلو په سطح باندې چې الخدمت فاونډیشن هلته اکټیو رول ادا کوي خپل فند جنریټ کوي او د هغې ځای مونږ کمیټې جوړې کړي دي د مستحقینو او د مزدورو خلکو کم چې زیات افیکټ شوي دي د حالاتو په وجه د هغوی لیسټینګ کوي او د لیست نه بعد هغوی ته مونږ تقریبا د میاشت راشن پرووایډ کوو دې وخت کې الحمدلله په ضلع ملکنډ کې مونږ 1554 فیملیز ته فوډ پیکیجز ورکړي دي چې په هغې کې ټول مستحق غریبانان زیاتر مزدور کار کم چې ډیلی بیجز ورته مونږ وایو چې یاره د دیاړي مار به د هغو دیاړي متاثره شوې ده 1554 پیکیجز په دې وخت کې مونږ تقسیم کړ دې نه علاوه تقریبا 9000 پورې مونږ ماسکونه تقسیم کړ تقریبا د 2000 پورې مونږ گلفز تقسیم کړ د 136 جماعتونو مونږ صفایانې او مختلف کلو کې مونږ سپریګانې کړي دي دغه شانتې مختلف اویرنس کمپین اویرنس کیمپس زموږ ملګري کوي اعلاناتو په ذریعه باندې د کلو په ذریعه باندې اویرنس پروګرامات کوي دې وخت کې تقریبا د 2.5 زره نه زیات زموږ رضاکار په فیلډ کې لګیا دي او د هر کلي کې په هر کوڅه کې د ملکنډ کو هغه تاڼه ده کو هغه بډخیله ده کو اسخا کوټ دی کو هغه درګې ده کو هغه اګره ده کوټ دی په هر ځای کې اکټیویټي شروع دي او دا یو منډه ده دا تړله ده زه په دې موقع باندې د الخدمت فاونډیشن چې کوم رضاکار دی هغوی ته خراج تحسین هم پیش کوم او د سلام هم پیش کوم چې د تکلیف وخت د سخت وخت خلکو باندې یو یره ده خلک د کورونه نشي راوتی خو د الخدمت فاونډیشن دا رضاکار دي دوی خپل ځانونه وقف کړي دي د خلکو د خدمت دپاره او دوی راوتي دي منډه تړلوي ستاسو د ملګرو شکریه ادا کوم د میډیا د ملګرو د سوشل میډیا د ملګرو الحمدلله ملکنډ کې تاسو څنګه پته شي یو کیس پازیټیو راغلی خټکو شا کې اسماعیل خو هغه بل اوس ټیسټ شو هغه نیګیټیو رالی خو څنګه چې حکومت مونږ ته وایي چې یاره تاسو تقریبا د 20 اپریل پورې لږ د سوشل ډسټنس لاس میلاوېدل د خپل بازارونو ته راوتل په کورونو کې اوسېږي زموږ هم د پبلک نه د عوامو نه دا درخواست دی دا اپیل دی چې لږې ورځې دي دا انشاءالله الله به تېرې کړي او د الله نه دا دعا کوو چې الله پاک دلته څه مسله نه پېښوي خو بهرحال احتیاط ډېر ضروري دی خپل احتیاط به کوو کورونو کې به اوسېږو خپل سوشل ډسټنس به ساتو کم احتیاطي تدابیر دي په هغې باندې مونږ عمل پیره شو انشاءالله العزیز چې دلته به دا مسله نه کریټ کېږي او زه انتظامیې ته خراج تحسین پیش کوم هغوی هم ډېر اکټیو رول ادا کو په دې کې خو دې وخت کې تاسو ته پته ده چې الخدمت فاونډیشن پری راشن ورکوي هر ځای کې زمونږ د خپل انتظامي نه زه د دې میډیا په ذریعه باندې دا یو ډیمانډ کوم یو درخواست کوم چې کم وړه تقسیمیږي د سرکاري آټه چې کوم ځای کې وي تقریبا دا چې مونږ نو سیاسي بنیادونو باندې تقسیمیږي یو کلي ته ځي بل کلي ته ځي مونږ ته ډیمانډ کوو د الخدمت فاونډیشن ما د ډي سي صاحب سره هم خبره شوې ده ډي سي صاحب سره هم کړې ده د اے سی صاحب سره هم کړې ډي سي صاحب هم زموږ سره داسې اخوا دېخوا کوي مونږ یې پرې خلکو له ورکوو مونږ دوی نه په پیسوالو پرې ورکوو نو هغه شانتې مونږ ته دوی ریسپانس نه دی نه راکوي یاوجي نو زه د هغوی نه دا اپیل کوم چې الخدمت فاونډیشن پرې خلکو له اټه ورکوي نو سیاسي بنیادونو باندې چې کوم د اټه تقسیمیږي د کلو ته ځي په پیسو کې دغه خلک مونږ پرې ورکوو دغه کې زموږ څه کوټه مقرر کړی شي الخدمت فاونډیشن لپاره چې دا خلک مستفید شي دې وخت کې زموږ سره 800 پیکیجز موجود دي خو د وړو د وجې هغه مونږ نشو تقسیمولی ځکه چې مونږ سره د وړو بوجې نشته مونږ نن هم د ډي سي صاحب سره رابطه وکړه د ډي سي صاحب سره رابطه وکړه ډي اف سي صاحب سره رابطه وکړه نو هغه اخوا دېخوا را سره کوي کله وایي نن کله وایي سبا نو زه د دې ایم پی ایس اف سره زموږ ملګرو رابطه کړې ده هغه هم وایي چې 50 بوجې به درکړو 50 بوجې اوسه پورې راکړي نه دي هغو دغه وایي چې یاره په مونږ باندې دغه دی او لایسنس چې چا سره دي مونږ اوس هغوی له ورکوو بهرحال هم کتل شي نن هم تقریبا زموږ بدرګۍ طرف ته او زموږ د اسخاکوټ کې هم بانډو طرف ته وړه تلي دي او سیاسي بنیادونو باندې تقسیم شوي دي نو کله راته وایي مازدیګر درکوو کورام کې یا 20 بوجې یا 30 بوجې یا 40 بوجې راکړي او زمونږ ډیمانډ دې وخت کې تاسو ته پته ده غریب خلک دلته ډېر دی دیاړي مار ډېر دی نو هم 800 پیکیجز اوس داسې پراته دي هغه مونږ د وړو د وجې نشي تقسیمولی دا مونږ د انتظامي په نوټس کې هم راوستې ده ما د وړو دوکان ته لاړم هلته مې د وړو تپوس وکړو نو هغه وویل چې یاره دا په 1000 په 15 روپۍ به تا ته میلاویږي خو دا ډېر زبردست وړه دي او کم چې سرکاري وړه دي وایي دا ټوله بوره ده
مرګري هم کمپلینټ کوي او ډېر مزه یې نشته. بهرحال سرکاري ریټ خو دې وخت بازار کې اصل کې 810 روپۍ ملاویږي او غالبا 786 روپۍ دا په مل کې ملاویږي. دا نور پسې دوی لوډینګ انلوډینګ یا ټرانسپورټ څخه خرچه ورکړي 810 روپۍ ریټ دی. زموږ په زرګونو کې پیکیجز دي نو موږ ته پکې هم فایده را رسي بلکې پبلک ته فایده رسي. کم پیسې موږ ته په دې کې مد کې بچت شي هغه موږ واپس دی پبلک ته ورکوو. کوټه مقرر شي د ډیلی بیسس په بنیاد باندې ځکه زموږ هم دغه اول د اے سی صاحب سره رابطه کوو بیا ډي اف سی صاحب سره کوو په دغه وړو کې هم ټوله ورځ راتېره شي. موږ د خپل مرکز د طرفه او د صوبایي صدر د طرفه دا هدایات دي چې دا اکټیویټیز به چونکې رمضان خو اسم جي یو مبارکه مهینه وي او دا اکټیویټیز به د تقریبا د اختره پورې جاری ساتئ. بالکل نان سټاپ به تاسو لګیا یې. خپل رضاکارو ته هم هدایات ورکړي دي زموږ ضلعي صدورو ته هم دا هدایات راکړي دي. زه ستاسو په ذریعې باندې د دې علاقې مهیر حضراتو ته هم دا اپیل کوم الله پاک چاله مالونه ورکړي دي تاسو خپل خیرات صدقات او زکاتونه الخدمت فاونډیشن ضلع ملکنډ ته حواله کړئ. انشاءالله باقاعده جی انشاءالله چې بیا بله پیرې له کله انشاءالله ستاسو سره روژې نه مخکې یا روژې دوران کې کله زموږ نشست وي باقاعده د پراپر ریکارډ خیم د هر یو ځای کې خیر انشاءالله العزیز د هر یو ویلیج کونسل زموږ سره پراپر ډیټا موجود ده د مستحقینو ډیټا موجود ده. هغې موږ اول سروې کړې ده چې بیا چاته میلاو شوي دي او څه میلاو شوي دي باقاعده د هغې ټول ډیټا زموږ سره دغه دی موږ فایل دغه کړی دی اپډیټ کېږي چې ډیلی بیسس باندې انشاءالله هغه موږ پرووایډ کولی شو. نو دا اکټیویټیز به انشاءالله تر د اختره پورې زموږ جاري وي د دې علاقې د مهیر حضراتو په تعاون سره انشاءالله العزیز. درگئی یو معیاری تعلیمی ادارہ د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام اعلی تعلیم یافتہ ٹیچنگ سٹاف قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام د نرسرینا تر نهم کلاس پوری داخلی شروع دی. هیلے پبلک اسکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی. رابطہ نمبر 0334 844 78 28.